د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو له لوري شاوخوا 12 ټنه نشهیي توکي نیول شوي چې تېره ورځ د باصلاحیته ادارو د استازو په شتون کې سوځېدلي دي. د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت استازی وایي د روان 1404 هجري شمسي کال په جریان کې د مرکز لښکرګاه په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 203 بېلابېلو قضیو په تړاو عملیاتونه ترسره شوي دي چې په پایله کې شاوخوا 12202 کیلوګرامه بېلابېل نشهیي توکي د 217 تنه مجرمینو سره یو ځای نیول شوي دي. نوموړي وایي د یادو نشهیي توکو له جملې څخه 24.950 کیلوګرامه ښیښه، 910.5 کیلو خټه، 419 کیلوګرامه هیروین، 254.115 کیلوګرامه چرس، 6202 کیلو احاک، 900 لیټره تیزاب، 80 ګرامه کیفینه، 1.40 کیلوګرامه ټابلیټکا، 190 کیلوګرامه اف، 2115 کیلوګرامه تریاک، 2052 کیلو سود، 30 کیلو کاربون، 30 کیلوګرامه توره کولا، 40 کیلوګرامه کریسټال، 251 ګرامه بیست او د نشهیي توکو د پروسس د کارخونو تخنیکي سامان آلات پکې شامل دي. په مجموع کې دا مواد ټوټل به تقریبا د 12 ټنه یا 11 ټنه په اندازه کې وي. مختلف نوع مواد چې په دې کې تریاک دي، کریسټال دي او بیست دي، یپ دي، د یپو تر نامه لاندې مواد دي، ښیښه د ټابلیټکا ګولۍ تر نامه لاندې مواد دي، نور نشهیي توکي پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره په ټول هېواد کې د نشهیي توکو په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ساتل شوې ده.